بسم الله الرحمن الرحیم. دا پروګرام ستر مشر فیض محمد کاکا په سټیج باندې د پښتون قام خوندې نور مشران او دلته د صحابې او د نورو جیدو راغلي خلک ټول ته ستړي مشي وایي. ملګرو دلته په سټیج باندې خبرې درته وشوې، تاریخونه هم بیان شول، موجوده حالات چې د پښتانه سره څه روان دي هغه هم بیان شول. دا حالات د واقعات د پښتون سیمې د بدقسمتي دا یو د څو ورځې کیسه نه ده، بلکې زه دا وایم چې که موږ صدۍ ورته ووایو دا د صدۍ خبره هم نه ده، ځکه چې دلته د مغولو راتګ نه پس د پښتون قام په مختلفو مشکلاتو کې د ده شپې ورځې راغلې. هغې نه پس د شیرشاه سوري او نور کو خلک به وقتاً فوقتاً راتلل چې د پښتنو چې تر اوسه پورې پښتون قام کې چا ترقي سوچ لرلو د شیرشاه سوري، بیا ورسره د رنجیت سینګ راتګ د پښتنو خاوره د دې کابله پورې د رنجیت سینګ رسېدل، هغه پسې چې شاته کوم قوتونه وو د هغې قوتونو پېژندګلي، بیا د رنجیت سینګ چې کله پښتون په خپل هغه قوتونو په ذریعه سره څه نه څه کمزور کړ، بیا قوتونه مخامخ راغلل. نو زه اوس هم دا وایم چې د پښتنو په دې سیمه کې د پاکستان فوج چې کوم کردار دی د رنجیت سینګ کردار دی. په دې حواله سره چې تاسو وینئ که نه هغه هم دی هم تر کابله پورې ورسېدل، او هلته چې چېرته هم د پښتنو داسې کس خلک وو چې په قام سره مینه وه، په خاوره باندې زړه بدېده، او د پښتون قام بېعزتي بېادبي یې برداشت کولی نه شوه، هغه خلک وقتاً فوقتاً مړه شول. لکه د موجوده وخت کې چې تاسو ګورئ هر هغه کس مړ شوی دی چې د دې خاورې د دې قام اواز اوچت کړی دی. ملګرو زه خبرې ډېرې نه درته اوږدوم، تاسو وګورئ دې ملک په کشمیر کې موږ استعمال کړي یو، په کشمیریانو چې زه نن خصوصا د قبایلو نه نفرت دی، آیا په دې وجه باندې دی چې موږ یې جنګ ته بوتلي یو هلته، بیا هلته زمونږ خلکو دا بدقسمتي وه چې موږ لوټمار کړی دی. دا نن موږ په دې سټیج باندې منو چې موږ په کشمیر کې غلطیانې کړي دي، هغه خلک هم لوټ کړي دي. ملګریو بیا تاسو راشئ د افغانستان په حواله سره بیا خصوصا فټه بیا استعمال شوې ده، خو په دې حواله سره ما خیال سره هلکه چې کوم یې سملې والکار وشو. بس راغی. نو داسې دي چې کشمیر بیا افغانستان کې موږ استعمال شو، خو په هغې کې قدر دومره فرق و چې زموږ د عزت خیال به یې ساته. بیا چې افغانستان ته روس دننه شو، موږ پالیسي د نور چا وه موږ ورته چلوله، خو موږ به بیا عزت وو. بیا چې کله افغانستان کې روس ووته نور قوتونه راغلل، خو دا اوس وخت کې چې کومه پالیسي چلیږي په دې کې ډالر یې هم زموږ په سرونو باندې راوړل، پالیسي یې هم زموږ په وجود باندې او د پښتون قام باندې وچلوله، خو په دې کې چې غټه کومه خبره وه دا خبره وه چې ورسره یې پښتون قوم بې عزته کړ. پښتانه ته په کورونو په ورانول باندې هیڅ افسوس نه درېږي، پښتانه ته د جایداد په تباه کولو باندې، په دولت کاروبار تباه کولو باندې هیڅ افسوس نه درېږي،
پښتون په مرګ کې را روان دی، څه د اوس خبرې نه دي، دا د ډېر وخت نه را روان دی. کله په مرګ باندې زه ګیله نه ده کړې، خو پښتون چې کله هم ګیله کړې ده په عزت باندې کړې ده. دا اوس چې کوم کار وشو په موږ باندې بیا پالیسي هم چلوله او په بیا ادبي ما په چیک پوسټونو باندې بیا موږ نه کالي هم کوزول. نو ملګري دلته ابوحسین دا واقعه درته بیان کړل د خړ کمر او دې حوالې سره. چونکې زه هلته موجود وم، واقعات ډېر شوي دي، په خړ کمر نه ډېر سنګین واقعات شوي دي، خو هغه وخت کې د دنیا او د پښتون قام کې هغه ربط نه و، هغه جوړښت نه و، هغه ژبه نه وه، هغه یووالی نه و، هغه په یو بل باندې خبرتیا نه وه لکه د اوس چې پښتون قام هغه هم که په چترال نه یې راونسه تر بولانه پورې، کابل نه یې راونسه تر کراچۍ پورې. دا پښتون قام کې چې کومه خبره کېږي، کوم داسې واقعات کېږي، خلک پرې راوچتېږي. دا خړ کمر کې چې کله دا واقعات وشول، زه نور نه درته څوم چې څرنګه یې ونیولو، څرنګه یې وویشتلو، خو دوه واقعات کې ډېر جابر یې وکړل. هغه یې یو دا وکړل چې کوم کسان زخمیان وو هغه یې دوباره وویشتل. زه په موقع باندې موجود وم چې هغې دا سوال که ورته چې موږ در اوچت کې دې د دوباره وویشتل، هغه کسان یې دوباره وویشتل. بل داسې و چې کوم زخمیان کسان له دوی وړي وو، نو په هغه کې څه کسان پېژندلي نه وو چې هغه زموږ د ثناءالله او د تحریک ډېر مشران هلته فعال او پیاوړي کسان وو. نو چې کله دا محسن دې درنه ورکوله، نو دا خبره مشهوره شوه هلته چې درنه به ورکوو او دغه مړي به درته کېږدو. نو هغې ته یې داسې کیمیکل ورکړل چې هغه مړي په 2 او 3 ګنټې کې ډېر د کتو نه ووتل. نو په دې کې چې دا ثناءالله کوم هلته د پي ټي ایم مشر و، هغې ته چې کوم کیمیکل ورکړي وي، هغه کیمیکل د وینې سره چې کله میلاو شوي وي، ځکه چې د ده نه خو وینه تویېدله، نو هغه کیمیکل دومره زورور و چې تابوت کې چې د کومه د لاندې تخته وه، هغه تخته هغه کیمیکل ماته کړې وه. نو په دې کې دی راته وایي چې ته ماته ښه ژبه نه استعمالوئ، ته ماته صحیح لهجه نه استعمالوئ، نو د دې ظلم باوجود زه تا ته پلار ووایم. نو ملګري نورې داسې خبرې دي چې تاسو ته د دې پته لګي چې افغانستان د موجوده وخت کې یو څو داسې خبرې درته کوم، سوري ټایم به م اخلم، چې افغانستان کې تاسو وګورئ چې کله روس راننوته، نو چې کله مجاهدین جوړ شول، نو دا مجاهدین دلته ډېر په طاقتور حالت کې وو. ډېر نو بالکل داسې کول چې کله روس د افغانستان نه لاړو، بیا روس مات شو، نو دوی دې دا وایي چې دا وګورئ موږ دغه روس باندې طاقت مات کړ، خو بیا هغه وخت و چې مجاهدینو هغه طاقت نشه پاتې. بیا هغې نه پس افغانستان ته القاعده راغله، القاعدې سره طالبانو ته حکومت هلته وسپاره شو. نو القاعدې به داسې غوښتل چې په 5 منټه کې بیا په دنیا کې څه غوښتل د دوی په هر مقام کې دې شول. القاعده دومره پاور او طاقت کې راغله. القاعده هم یو طرف ته ډېره لاړله، چې اوس خالي په ذهنونو کې پاتې دي، چې هغه په عمل کې نه وي دومره پاتې دي. هغې نه پس بیا طالبان چې د افغانستان نه بیا دلته راغلل، نو دلته د پېښور ملي کې که برای راست حکومت نه و، خو څوه د چترال او د وزیرستان د جنوبي پښتونخوا پټې په کراچۍ پورې راونیسه، په دې کې ډایرکټ حکومت و. نو طالبان هم اوس سایډ ته شول. اوس په دې کې دا یو شی داسې پاتې شوی دی چې دا کوم اوس حاضران روان دي، چې دا اوس یوه د دې حکومت کې دلته مذاکرات روان دي د طالبانو سره. د فوج جرنې ته ایکسټینشن میلاو شوی دی، ایکسټینشن په دې حالاتو ورته میلاو شوی دی چې ته به په افغانستان کې کردار راته ادا کوې. د ایکسټینشن په دې حوالې سره میلاو شوی دی. بیا تاسو وینئ چې په دا فوجي اداره کې وقتاً فوقتاً اوس په خپل منځ کې هغه سپلیټ یا تقسیم راغلی دی، اختلاف راغلی دی. یعنې 3 ځله د جنرالانو ګوشي میټینګونه وشول او د یوه بل په فیصلې باندې
ټکونه وکړل چې دغه فیصلې زموږ نه دي خوښې، خپل ګروپ ورته وویل چې موږ دا فیصلې دي. نو ملګري په دې وخت کې نو اوس دا پته به لګي چې دا حالات کوم ځای ته ځي. موږ به په دې حالاتو کې ډېر په سنجیدګي سره غور ورته کوو او په ډېر داسې طرح باندې به ورته درومو که نه چې دا بل چا کردار چې وي په هغه کردار کې چې موږ نشو استعمال. پښتون قام د یو ډېر لوی سفر نه څه نه څه صورت کې اوس د یو بل نه خبرېږي، د یو بل دوک درد کې شریکېږي. نو داسې دي چې په دې حالاتو کې به موږ داسې کوو چې موږ کوم خپل پروګرام دی، خپله نظریه مو ده، خپل کردار مو دی، هغه به پښتون قام ته ورکوو او زموږ کردار چې د بل چا لپاره استعمال نشي. تاسو په پوهېږئ زه دلته نمونه نشم اخیستی، هغه که د ریاست دی که د ریاست نور ملګري دي، دا ټول په خپله کې یا یو دي یا اوس دومره تضاد سره راغلی دي چې یو بل نه سره پرېږدي. کنې تر اوسه پورې چې دا څومره کاروبار شوی دی، که د جهاد په نوم باندې شوی دی، که د طالبانو په نامه باندې شوی دی، دا ټول کاروبار بیزنس شوی دی. تاسو موږ ته داسې یو کې وښیئ چې دا قوتونه چې دلته راغلي دي، دې قوتونو کوم ځای کې د پښتانه هغه مسله چې ویلې ده، د پښتانه تکلیف یې بیان کړی دی، دا نه دي شوي. نن بله دا ده چې پی ټي ایم دنیا دلته بلین ډالر یې ولګول، پاکستان ته په یو شکل کې امداد ورکوه، افغانستان ته په بل شکل کې ورکوه، مذهبي ډلې ته په بل شکل کې ورکوه، سیاسي ډلې ته په بل شکل کې ورکوه. خو دنیا چغې پاکستان چغې ورکولې چې موږ په دې دهشتګردۍ باندې کابو نشو ساتلی. پښتون تحفظ مومنټ بغیر د چا امداده، پښتون تحفظ مومنټ بغیر د چا د مشورې، پښتون تحفظ مومنټ بغیر د بل چا د فکر نه راووته. هغه چې بلین ډالر یې ورکول دې په خپله په یوه مټه باندې بغیر د ډالرو، بغیر د اصلو، بغیر د تشدده هغه کار یې وکړ چې دنیا په دغه ځای کې پاکستان ته ډالر یې ورکولې. خو ورسره افسوس دا کېږي چې دنیا د پښتون تحفظ مومنټ د پښتون د ژغورنې غورځنګ سره هغه مرسته نه وکړله چې کوم دلته دهشتګردي کېدله، پښتانه وژل کېدل او دې د دا نارې ولې چې موږ پښتانه د دې خلکو نه ژغورو یا د دې خلکو نه تحفظ ورکوو. خو پښتون تحفظ مومنټ جیلونه ته لاړل، مړه شول، ګرفتار شول، په لارې او په کوڅو کې وټکول ووهل شول. یعنی مطلب داسې هغه تکلیف چې یو انسان ته یو جابر ریاست، جابر حکومت یې ورکوي یا جابر ادارې یې ورکوي، هغه د پښتون تحفظ مومنټ ملګرو ولیده. خو په بهر دنیا کې ما سوای د خپلو ملګریو ناستې یو نیم داسې نور کېدای شي که ادارې وي چې هغې اواز اوچت کړی وي، خو د هغه قسم اواز یې نه که اوچت چې کوم د امداد په شکل کې ظالمانو ته ورکوه، هغه جابر ته ورکوه که نه. نو ملګري زه ډېر تقریر نه درته ویژدوم، خو دا دي چې موږ د ستاسو سره اول هم وعده کړې ده، اوس یې بیا هم په دې سټیج باندې وعده در سره کوو چې زموږ مرۍ به کټ شي، زموږ به ړانده شو، غوږونه ته به هم اوسپنه واچوي، سرونه به هم کټ شي، خو د دې کام سودا به ونه شي. او هغه قوتونه ته وایي چې راشه په سمه لار، د دې کوم چې کومې مسلې دي، د دې کوم چې کوم تحفظات دي، ته کښېنه ورسره، خو په رښتونې لار باندې، په دوکه او په فراډ باندې نه. او ته راشه ته کښېنه، که چېرته ته بیا هم د دې باوجود نه منې چې ته موږ سوالونه درته کوو، ورسره تحریک هم موږ چلوو، خو په هر بار کې موږ دا درته ویلي چې زموږ مشکلات حل کړه. که زموږ مشکلات په تورې ته کاروبار استعمالوي، موږ به په خپل عمل باندې بیا سوچ کوو چې موږ ته څه کول پکار دي. دا ځکه چې دا بار بار موږ په دې خبرې باندې ستړي شو، تا ته په دې سوالونو باندې ستړي شول، MP هم په تا باندې بدنامه شوه،
چې وایي چې دا د حکومت خلک دي. پښتونخوا هم په دې باندې بدنامه شوه چې دا د حکومت خلک دي. ملا هم په دې باندې بدنام شو چې دا د حکومت خلک دي. ځکه چې دوی تا ته سوالونه وکړل د دې خاورې لپاره د امن په خاطر باندې سوالونه درته کړي دي، تا چا پروا نه ده کړې. اوس موږ درته وایو چې سترګې مو په سترګې کې درته اچولي دي او نیغ درته ګورو او نیغې خبرې درته بیانوو. موږ دا توقعات لري چې ته به یو ځل بیا د خپلې کاروباري پالیسۍ نه نظرسازي د پښتنو په مشکلاتو باندې نه وکړي. که چېرته دې په دې مشکلاتو باندې تا نظرسازي نه وکړه، بیا د پښتون قوم دا تحریک د پښتون قوم د یووالي او د دې زور نه به ته ګیله نه کوې. هېڅکله بیا ځکه نه کوې چې نن هم دغه په صوابۍ کې چې نن کوم پروګرام دی دا په دومره مشکلاتو کې کېږي چې دې مشکلاتو موږ ته احساس دي. دې مشکلاتو موږ ته احساس دي چې دغه وروڼه چې کوم ناست دي دلته دا په ډېرو خبرو نه باوجود دلته راغلي دي. خو تا بیانیه زموږ ختم نه کړه، تا زموږ هغه جوړښت ختم نه کړ، تا زموږ یو بل ته تګ راتګ دا ختم نه کړ. نو دا زه ډېرې خبرې اوس ناوخت هم دی ملګري به د لرې ځای دا څو خبرې دا دي چې دا صوابۍ چې کوم د پښتنو په خاوره باندې دا جنګ راغلی دی او دې د پاکستان د ادارو په مختلفو ادارو کې چې کوم دي، نو دا چې 1580 کسان د زموږ ملګریو ته چې معلومه دي پولیس کې که په فوج کې دي یا نور ادارو کې شهیدان دي، دا د مهربانیو کې چې پولیس کې کوم شهیدان شوي دي، دغسې نور په سیول ادارو کې چې کوم شهیدان شوي دي، موږ دا کوشش کوو چې هغې بچیانو ته دا ریاست خپل حق ورکړي. دا ریاست بالکل محمد علي وویل چې کوم چې بین الاقوامي د شهدا پیکیج دی په هغه باندې دې وکړي. بل دلته د تمباکو فصل دی، موږ د اسد کیسر سره دا خبره هم کړې ده، عثمان حسین د صوابۍ د تمباکو ډېره مسله ده. نو موږ خو دا سوال کوو چې موږ ته که د پښتنو په ډېرو خبرو باندې چا ته موږ خبرې کوو اسد کیسر اجازت نه راکوي، خو موږ به دا سوال ورته کوو چې د صوابۍ چې د تمباکو کومه مسله ده په دې باندې راکړه چې دا صوبې ته حواله شي او د مرکز نه راشي. بیا د دې نه علاوه چې د تربیلا ډیم د غازي بروته او دا چې کوم دلته خلک د پوره شوي دي ځمکې تللي دي هغې تر اوسه پورې دل بدل ګرځي، هغې ته د دې معاوضه نه ده میلاو شوې، د دې خپل چې کوم پیکیج دی هغه نه دی میلاو شوی. موږ دا د دې سټیج نه ورته وایو چې ورسره چې د پښتنو د بقا مسله ده خو د پښتنو دا مسلې هم حل کړه. نو زه د صوابۍ د خلکو دلته چې نور د وزیدو ډېر خلک شرکت یې کړی دی په دې پروګرام کې یا څوک اورېدونکي دي یا بیا وګوري دا پروګرام، د هغو ټولو ډېره شکریه ادا کوه. خو موږ ریاست ته دا وایو چې زموږ ژبه یوه ده، زموږ کلتور یو دی، زموږ خاوره یو ده، زموږ د دې قام او د دې خاورې په مناسبت باندې ګامونه یو دي. لهذا زه دا وایم چې نن صوابۍ ډېر د جرأت اظهار وکړو، موږ یې په فخر سره بیانوو او که زندګي وه د ملګري په خپل منځ کې به ربط پیدا کوي، په خپل منځ کې به رشتې مضبوطوي، په خپل منځ کې به غه پیدا کوي، ځکه چې دا د شخصیتو مسله نه ده، دا د خاندانونو مسله نه ده، دا د قام مسله ده، د دې خاورې مسله ده او دا خاوره مور ده. د مور سره چې غداري وکړي په پښتون قام کې ځای نشته. نو زه وایم چې موږ به د دې خاورې د دې مور سره غداري نه کوو، موږ به د دې چې کوم بچي حق وي هغه حق به ادا کوو. که وینه غواړي وینه به ورکوو، که ګولۍ غواړي ګولۍ به ورته زغمو، که جیلونه وي هتکړۍ به ورته زغمو او انشاءالله تعالی که وخت راغی نو انشاءالله هغه ته به بیا هغه مناسبت کې جواب هم وایو. مهرباني